سلام علیکم، خوب هستین؟ علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر. تشکر. سلامت باشین. میشه خودتان معرفی کنین به بیننده های ما؟ یا اسم ما روح جان و از افغانستان هستم، از ولایت زیبای غزنی. بسیار خوب. بسیار خوب. چند سال میشه در کانادا زندگی میکنین؟ ما تقریبا 7 ماه میشه که در کانادا زندگی میکنم. نو آمدیم. بسیار خوب. بسیار خوب. نیو کامر هستین دیگه. بله بله. بسیار خوب. مصروف چی کار بار هستین رولا جان؟ ما در یک گروسری استور کار میکنم به نام فرشکو است. یک 6 روز اونجا کار میکنم. دو ماه دوم ما خوشبختانه کار پیدا کردیم. یک اونم چیز خوب که ما داشتم، انگلیسی را ما تا 80% 70% ما خود میفهمم. از اون خاطر دیگه کار زود پیدا کردیم. بسیار خوب. بسیار خوب. تبریک باشه براتون. زندگی در کانادا چطور است؟ خب زندگی همینجا چند لیول داره. بله. کسایی که پیش آمده مثلا 5 سال 7 سال 8 سال افغانایی که پیش آمده زندگیش خیلی راحت، وظیفه او هر چیز سر وقت و هر چیز امکانات زندگی خود داره. و کسایی که نو آمده، کسایی که مثل ماری انگلیسی یکم بلد باشه، برای جوانان خیلی خوبه، برای کار پیدا کردن آسان است برایشان. و اگر کسایی که انگلیسی یاد نداره، یک مشکل برای زیاد اینمی است که باید انگلیسی را یاد بگیره. همینجا کورس هست، کورس های رایگان است برای افغانا و همینجا دولت که هست خیلی سپورت میکنه. یعنی فامیلایی که نو آمده باشه بالخصوص افغانا خیلی سپورت میکنه و خوش هستیم دیگه در کانادا. یکی کار داشته باشی و فامیلت امرای فامیل باشه، برادر و خواهرات درس بخونه، دیگه خیلی خوشحال هستیم. بسیار خوب رولا جان، بسیار خوب. درس هم میخونین یا فقط کار میکنین؟ نه تنوس خب ما میخواستم که سال آینده را باید کار شروع کنم. کار میکنم، باید سال آینده را یک مکتب بخونم و هایسکول یک سال باید بخونم تا که کردیت خود پورا کنم به کالج و امید دارم که یک روز کالجم پورا کنم. انشالله انشالله. بخیر میخواین کدام رشته را در کالج بخونین؟ خب نمیدونم، رشته مختلف است. ما که تا که ما معلومات برای خود پیدا کردیم یا امرای کسایی که همینجا هستن امرایشان صحبت کردیم. یک مسلک اگر یاد بگیریم مسلکش خیلی خوب است. مثلا برقی میشی یا یک مسلک یاد میگیری و او وقت باز خیلی خوب میشه. ما خودم میخوایم یک برقی از خود جور کنیم که یا در آینده باید یک 3 سال درس میخوانیم، باید کالج امرایش بخونیم تا در آینده یک چیز شویم. بسیار خوب. بسیار خوب. چیزی گفتنی به بیننده های ما داری؟ خب بیننده ها میخواین در پښتو بچو بگید. هغه څوک چې راځي نوی کاناډا ته اول باید دوی کوشش وکړي چې انګلیسي کورسونه وایي چې انګلیسي کیف سي، بیا دوی کولی شي چې کار پیدا کړي. کنه چې کار پیدا کړي بیا د زندگی ډېر راحت زندگی ده، ډېر راحت. هیڅ چا کار نه لري کنه. هغه درس څوک وایي درسونه په های لیول باندې دي کنه، ډېر په سویه دي کنه، یو خوشاله و آرام زندگی به ولري. بسیار تشکر. سلامت باشین. تجربه های خود را با ما اشتراک داشتین. تشکر از شما. سلامت باشین. روز بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، تاسو ښه راغلاست و شکر. تاسو ښه یاست؟ تشکر. سلامت باشین. میشه خودتان به بیننده های ما معرفی کنین؟ حتما. نوم می عزیز ده، د افغانستان د پکتیا ولایت څخه یم. بسیار خوب. بسیار خوب عزیز جان. چند سال است در کانادا زندگی میکنید؟ تقریبا یو کال کېږي چې په کاناډا کې یم. یو میاشت او 2 میاشتې اضافه په یو کال ده. بسیار خوب. بسیار خوب. مصروف چی کار بار هستین؟ فعلا خو زه د دې ترڅنګ چې خپل درسونه دلته مونږ تعقیبوو، د دې ترڅنګ زه په یوه الکتریشن کمپانی کې کار کوم د برق. بسیار خوب. بسیار خوب. کسایی که تازه کانادا آمدن و میآیند چی توصیه به آنها دارید؟ هغه خلکو ته چې دوی نوي کاناډا ته راځي توصیه مې دا ده چې مونږ ټول په دې پوهیږو چې دغه هیوادونه غربي هیوادونه چې دي یو څه د ټینژن سره ملګري دي که نه. په دې شیانو کې دوی چې اول راځي یا د کار نشتون یا د ځای نشتون د له وجې یو څه فشارونه په دوی باندې راځي او دوی یو څه برشکسته کیږي. نو توصیه مې دا ده ورته چې حوصله ولري، هر شی په زمان او په وخت سره خپل ټایم سره ترسره کیږي، وظیفې پیدا کیږي، ځایونه پیدا کیږي. نو توصیه مې دوی ته دغه دی چې د هر څه د مخه خپل درسونه تعقیب کړي، په یو مسلک کې دوی درس وایي، هر مسلک چې دوی علاقه ورسره لري یو څه به وخت ونیسي، 2 کاله 3 کاله به وخت ونیسي، ولی آینده به د دوی
فوق العاده دغه مسلک په مطابق چې دوی درسونه ویلي دي یو ښه آینده به ولري کانادا. بله بله دقیقا گفتان راست است. در کانادا از چی چیز بیشتر خوشتان میآید؟ زما خو د کاناډا په خاصتاً طبیعت ډېر دما خوښېږي چې ښایسته طبیعت لري، ځنګلونه یې ښایسته دي، اوبه یې ښایسته دي، په خاصتاً باراني موسم یې ډېر ښایسته دی. د تابستان او د دې څخه مې به اصطلاح خوښېږي مې ډېر. بله بله راست میگین. بسیار تشکر. سلامت باشین. سلامت. تجربه خود را با ما اشتراک گذاشت. سلام علیکم، خوب هستین؟ وعلیکم السلام، جوړ په خیر ساتم، خدای قراری. تشکر. سلامت باشین. میشه خودتان به بیننده های ما معرفی کنین؟ مننه. از نوم محمد هارون شینواری دی، د ننګرهار ولایت یم او 2 سال کېږي 2 کال کېږي چې دلته یم په دې. بسیار خوب. آیا میشه تجربه گفتین 2 سال است در تورنتو زندگی میکنم، در 2 سال چی چیز را در تورنتو و کانادا تجربه کردین به بیننده های ما بگوین؟ په 2 کال کې ډېر سختیو سره مخ شو او اوس شکر الحمدلله ژوند نارمال روان دی. په اولو کې چې هر څوک دلته په خارج ته مسافرۍ په خاطر راځي نو سختیو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، خو شکر دی الحمدلله. فهمیدم. وقتی که کانادا آمدین بزرگترین چالش شما چی بود؟ مشکل با چه مشکل هایی روبرو شدین؟ د کار ډیر زیات مشکل و چې کار پیدا کو، د ژبې او د کلتور، خو شکر الحمدلله اوس ورسره. شاید مشکل زبان هم وقتی که آمدین؟ بله بله. بسیار خوب. از چه چیز در کانادا بیشتر خوشتان میآید؟ شکر دی بس اوس په هر څه په د قانون او په هر څه پوهیو او قانوني مطلب پلی کوو نو په هر څه باندې چې کوم دی آګاه یو الحمدلله او کوشش کوو چې نور هم ځان آګاه کړو نو کار کوو او پس د وخت چې کوم دی داسې په ویکند کې دغسې د ملګرو سره یو ځای چکر ته ځو هم بس خوشحال یو په ژوند. بسیار خوب. آب و هوای کانادا با آب و هوای افغانستان کدام تفاوت داره؟ ډیر زیات، ځکه چې په اولو کې وبخښئ ملګري مې چې کوم دی اوازونه کوي، په اولو کې یخنۍ سره ډیر زیات په تنګ وو نو دلته خو یخني ډیره زیاته ده، اوس ورسره کمک لږ شان بلدیږو نو انشاءالله عادی کیږو ورسره. بسیار تشکر. سلامت باشین. تجربه خود را با ما اشتراک گذاشتین. کدام گفتنی به بیننده های ما دارین؟ بس لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې خپل ژوند په خوشحالۍ، په راحت او په سوکالۍ تیر کړي او په وطن کې که څوک دا ویډیو ګوري نو هیله او امید مې دا دی چې تعلیم وکړي، وطن دپاره کار وکړي او څوک چې مسافر شي هغوی سره واقعا د وطن درک او هغه فکري چې په کوم شکل باید د وطن پرمختګ وکړي. بله راست میگین دقیقاً. بسیار تشکر. سلامت باشین. روز خوش. تشکر. خوب هستین؟ وعلیکم سلام، څنګه ته ښه جوړې خلاری ده؟ تشکر. سلامت باشین. میشه خودتان به بیننده های ما معرفی کنین؟ ولې نه، زما نوم نصیر احمد ده، د افغانستان یم، د ننګرهار ولایت. بله. چند سال است در کانادا زندگی میکنین؟ تقریبا یو نیم کال کېږي. بسیار خوب. بسیار خوب. مصرف چی کارگر هستین؟ دلته په یو کمپنۍ کې کار کوم. بسیار خوب. میشه تجربه تان به ما بگوین وقتی که کانادا آمدین با چی مشکلات هایی روبرو شدین؟ والله داسې و چې اول نه سړی دغه موږ ستاسو زیات افغانان یو نه چې د وطن نه بهر یاستو، یعنې د خپل وطن نه چې وځو نو نوي ملک ته چې لاړ شو نو هغلته لږ یو څه مشکلات سره اول سړی مخ کېږي، خو وروسته د وخت سره نو ولې چې یاران دوستان پیدا کوي، خلک پیژنې، د دې سره اشنا کېږي نو بیا ورو په ورو مثلا د وخت سره تغییرات انسان کې راځي که نه معلوموي چې یعنې څه تغییرات انسان کې. بله بله راست میگین. دوستان و رفیقانتان از افغانستان هستن یا از فرهنگ های مختلف کانادا؟ داسې ده چې دلته دغه یو نیم کال کې لکه هم چنان افغانان هم شته ده او په دې کې لکه د نورو هیوادو خلک چې دي را سره لکه د مکسیکو شوه، داسې نور د زیات مختلف ژبو خلک چې دی مثلا زیاتره ورسره هغه کوو دا کمیونیکیشن. بسیار خوب. شما به کسانی که تازه کانادا آمدن و میآیند چی است؟ دی ته زما دغه هغه ده چې دی دلته مثال راشي زیاتره خلک چې د ژبې مشکلات لري چې خپله ژبه انګلیسي مثلا د انګلیسي یاده کړي
او همدغسې مثلا د خپلو کارو پسې وګرځېږي او دلته درسونه دي ورته میلاویږي که نه، نو کولی شي چې د خپل درسونه مخ په وړاندې وشي، د فیوچر دپاره ورته هغه شته ده، ډېرې اسانتیاوې ورته میلاویږي. بله. راستی درس هم میخونین در اینجا؟ زه چې ده نه، فیالحال نه یې وایم نه. در آینده تصمیم دارین بخورین درس؟ انشاءالله. میخواین کدام رشته را بخونین اگر کالج و یا یونیورسیتی برین؟ زما خو چې ده د ډېر وخت نه زما خپل رشته چې ده هغه بیولوژي ده. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار تشکر. سلامت باشین، تجربه خود را با ما اشتراک گذاشتین. خواهش میکنم. تشکر. سلامت.